د ټولګټو وزارت فعالې ټول پلازاوې او د لوړ تناژ وسایطو د کنټرول تلې د نظارتي کامرو له لارې څارل کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د ټول پلازاوو او د لوړ تناژ وسایطو د کنټرول تلو د څارنې او لا زیات شفافیت په موخه د هیواد په بیلابیلو ټول پلازاوو او ترازوګانو کې نظارتي کامرې فعالې او نصب شوې دي، چې په مرکز کې د ټولګټو وزارت وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني له لوري په دوامداره توګه څارل کیږي او معلومات د تخنیکی ټیم له لوري ثبت او کنټرول کیږي. د ټولګټو وزارت له لوري د هیواد د لویو لارو د اساسي رغونې او بیا رغونې په موخه په سرنګونو، کابل جلال آباد، کابل کندهار او کندهار هرات لویو لارو په مسیرونو کې ټول پلازاوې فعالې شوې دي. د دغو ټول پلازاوو عواید په یو مشخص بانکي اکاونټ کې جمع کیږي او مالیې وزارت ته سپارل کیږي چې بیرته د یادو سړکونو او لویو لارو مالی لګښت ورڅخه ورکول کیږي او تمویلیږي. همدارنګه د هیوادوالو او موټر چلوونکو د احتمالي اندېښنو د رفع کولو لپاره د عوایدو د لا زیات شفافیت او دقیقې څارنې په موخه په ټول پلازاوو سربیره د 12 پایو فعالو ترازوګانو په غرفو او باندنیو ساحو کې د ټولګټو وزارت د معلوماتي ټکنالوژي امریت د تخنیکی ټیم له لوري پرمختللې نظارتي کامرې نصب شوې دي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د ټول پلازاو او د لوړ تناژو باروونکو وسایطو د کنټرول تلو د لا دقیقې څارنې او شفافیت په موخه د هیواد په بیلابیلو ټول پلازاو او 12 پای ترازوګانو کې پرمختللې نظارتي کامرې فعالې شوې دي. دغه کامرې په مرکز کې د ټولګټو وزارت رهبرۍ او په ځانګړي ډول د ټولګټو وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني له لوري په دوامداره توګه څارل کیږي او معلومات د تخنیکی ټیم لخوا ثبت او کنټرول کیږي. ټولګټو وزارت هڅه کوي چې په پاتې نورو ټول پلازاو او ترازوګانو کې هم دا سیستم فعال کړي ترڅو د عوایدو بهیر لا شفاف او منظم شي. د ټولګټو وزارت له لوري د هیواد د لویو لارو د اساسي رغونې او بیا رغونې په موخه په یو شمېر مسیرونو کې ټول پلازاوې فعالې شوي دي. د دغه ټول پلازاو عواید د ټولګټو وزارت لخوا راټولیږي او د مالیې وزارت ته له سپارلو وروسته په یو مشخصه بانکي اکاونټ کې جمع کیږي چې بیرته د یادو سړکونو او لویو لارو مالی لګښت ورڅخه ورکول کیږي. دغه راز د افغانستان اسلامي امارت د زعیم القدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم پر بنسټ د دغه ترازوګانو او ټول پلازاو د ډیجیټلي کېدو په موخه د ټولګټو وزارت او اړوند ادارو د مسؤلینو ترمنځ ناستې ترسره شوې دي او لا هم روانې دي چې په پایله کې به د ډیجیټلي سیستم فعال شي. دغه سیستم د وسایط ټول معلومات په سرور کې ذخیره کوي او طرفه یا بلې په اتومات مشتری ته چاپوي. د ټولګټو وزارت هڅه کوي چې په پاتې نورو ټول پلازاوو او ترازوګانو کې هم کامرې فعاله کړي ترڅو د عوایدو راټولونه په بشپړه روڼتیا او منظم شکل ترسره شي. دغه راز د افغانستان اسلامي امارت د زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د دغو ترازوګانو او ټول پلازاوو د ډیجیټلي کېدو په موخه د ټولګټو وزارت او اړوند ادارو د مسؤلینو ترمنځ ناستې ترسره شوې دي او لا هم روانې دي چې په پایله کې به یاد ډیجیټلي سیستم فعال شي او د عوایدو راټولولو بهیر به لا زیات شفافیت ومومي.